1 2 3 testing. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترمو ښاغلو کشرانو مشرانو سپین روبو ځوانانو همزولو همفکرانو میلمنو دوستانو او په عبارات کې افغان میشتو مسافرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وئ، ستړي مه شئ، هر قدم مو په لیمو شه. او محترمو نن چې کومه غونډه کومه میلمستیا حاجي صاحب نسیم صافي جوړه کړې ده نو تاسو ته جوته ده، تاسو ته معلومه ده چې دغه ملي مشر زمونږه ولسي جرګې ته ولاړ دی او ستاسو ملاتړ ته ضرورت لري او ستاسو دعاګانو ته ضرورت لري، ستاسو سلام مشورو ته ضرورت لري چې څنګه کولی شي چې په اسانه سره دغه ولسي جرګې یا پارلمان ته لار پیدا کړي. هغه وخت کې کولی شي چې تاسو یې ملا وتړئ. محترمو زموږ د غونډې اجنډا به محترم میلمانه به بحث وکړي، تاسو ته به تشریح کړي. نو میلمانه زه په قدم قدم هر میلمه د خیره جدا راغواړم او تاسو به د اجنډا د میلمستیا د غونډې ټول پروګرام تشریح کړي. نو د پروګرام په دې برخه کې قاري صاحب کریم الله ته بلنه ورکوم چې راشي سټیج ته د قرآن عظیم شان په شاندار آیاتونو زموږ دغه غونډه رسما پیل کړي. قاري صاحب کریم الله. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزاک الله قاری صاحب محترم کریم الله خان د پروګرام په دې برخه کې د ملي سرود په احترام تاسو راغلو مېلمنو نه هیله کوو چې هر څوک خپل په ځای ودرېږي او ملي سرود په غور سره واوري. ملي سرود مننه ستاسو نه. بدبختي به مو تقدیر زه او ته سره یو نه شو، بدبختي به مو تقدیر زه او ته سره یو نه شو، دا دنیا راته یوه شوه پښتانه سره یو نه شو. دا بدرنګه واړه راټول په یو ټغر د دې نړۍ شول، دا بدرنګه واړه راټول په یو ټغر د دې نړۍ شول، خو زما د تورو سترګو دا باڼه سره یو نه شول. د پروګرام په دې برخه کې د راغلي نوررحمان لیوال صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي تاسو ته خپله عالمانه وینا واورئ. نوررحمان لیوال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلو مشرانو، ملګرو، ډېری زه پېژنم. ښاغلی صافی صاحب، زماني صاحب او د افغانستان قونسل صاحب، افغان صاحب، نورو ملګرو، تاسو ټولو ستړي مه شئ هر کله. ښاغلی نسیم صافی صاحب کور ودان چې نن دا موقع برابره کړه چې د وطنه له هېواده لرې موږ تاسو په دې دویم کور کې سره راټول کړو. دا د خوشحالۍ ځای دی. دا چې دوی ولسي جرګې ته ځان نومان کړی دی، ورته مبارکي وایم. او د خوشحالۍ خبره دا ده چې د دوی غوندې خلکو په